الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. محترم حاضرین و حضورو، موږ تاسو چې کوم مجلس کې را جمع شوي یو، د دې مجلس ته انعقاد موضوع دا ده چې موږ تاسو مشران کشران، نارینا زنانا، مالدار غریبانان، د مل حاکمان محکومان چې هر کله دا دعوه کو چې زمونږ په دې قرآن ایمان دی او دا قرآن حکیم د الله کتاب دی، نو زمونږ او ستاسو مخې ته د دې قرآن چې مونږ نه څه مطالبې دي هغه حاصل راغوستل غواړي، ځکه چې دا قرآن په خپل اعلان کې لیس بامانیکم و امانی اهل الکتاب، صرف په ارمانونو، په امیدونو او په تعریفونو کار نه کیږي. درې کسانو، یو غویو، یو اوښو، یو ګډو، په لار روانو لار کې د گیا پنډو مونت هغه ګډ را ټوپ کړه چې دا خو زما حق دی، ځکه چې زما نیکه د اسماعیل علیه السلام په ځای قربان شوی، نو پکار دی چې دا ماته ملو شي. هغه غویي په ښکرو کیو نو هغه یې وغورځاو. مشهوره ده چې دا دنیا غویي په ښکر نیولی، داسې یو خبره ده. نو هغه غویي ورته وی دا زما حق دی، ځکه چې زما نیکه ځمکه په ښکر نیولی. هغه و حیران شو چې خدای پاکه زما نیکه خواړو چرته څه توره نه ده کړې، نو د ګیا پڼ خو لاړ. په سوچ کې پرېوت چې څوکم، هغه پنډې راواغشت، د ونې په سر کې کېښود او دا د نیکونو په توره نه کېږي چې چا راواغشت د هغه به وي. تلک امة قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم. صحابه کرام رالو د الله د دې عظیم نعمت چې قرآن حکیم دی، د هغې نه چې څه مقصد او پیدا حاصلولو هغې واغشت او لاړل. تابعین رالو، تبع تابعین رالو، دا سلسله روانه ده. مونږ او تاسو د خپل ګریوان کې سر دن نکو چې آیا تر اوسه پورې ما چرته په دې باندې سوچ وکړو چې د دې قرآن حکیم په ما څه حق دی، د ده زمانه څه مطالبه ده، او په حیثیت د یو مسلمان که زه تاجر یم، که زه زمیندار یم، که زه د ملک مشر یم، که زه نوجوان یم، که بوډا یم، نارینه دی که زنانه دی، د ایمان د وجې نه په دې سوچ وکړي چې د دې قرآن زمانه څه مطالبه ده، آیا ما هغه پوره کړه که نه. همیشه مونږ د الله نه ګیلې کوو، حالانکه قرآن زمو ستاسو نه ګیلمن دی. صادق صاحب په خپلو منظوم کلماتو کې د قرآن شکایت زمو ستا مخې ته کېښود چې قرآن کله د مسلمان په سترګو کې و، قرآن کله د مسلمان ژبه کې و، قرآن کله د مسلمان په تله کې و، قرآن کله د مسلمان قلم کې و، قرآن کله د مسلمان عدالت کې و، قرآن کله د مسلمان خوشوازی کې و، قرآن کله د مسلمان شعر او شاعری کې و، قرآن کله د مسلمان سیاست کې و،
قرآن کله د مسلمان په میدان د قتال او جهاد کې، قرآن کله د مسلمان مبلغ په تبلیغ کې، قرآن کله د واعظ په واز نصیحت کې، قرآن کله د صوفی تصوف کې، کله چې قرآن په حیا کې، کله چې قرآن اغشتلو کې، قرآن خرصولو کې، قرآن غمونو کې، قرآن خادو کې، قرآن خوشحالو کې، قرآن په غمونو کې، قرآن غربت کې، قرآن مالداري کې، د جون په هر شعبه کې قرآن موجودو. بیا قرآن دې ته نه کتلې چې دا قریشی دي د ته به عزت ورکوم، دا غیر قریشی دي د مقابله کې بذلیلی. عمر فاروق د مکی گورنر نه تپوس کی چې تا د زنګلاتو امیر څوک مقرر کا؟ هغه جی ابن ابزا. هغه تپوس کی دا ابن ابزا څوک دی؟ وی دا زمونږ یو زر خرید غلامو، اوس آزاد شوی دی. ډېر خفه شو چې تا په قریشو او په دونه معزز خلکو دی یو غلام څنګه وزیر او امیر جوړ کړی. هغه ورته وی جی د قرآن ماهر دی. عمر فاروق او فرمایل آو والله سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقوام ويضع به آخرین. او نبی علیہ السلام فرمایلو چې دا قرآن کریم ډیر کرته غرزیدل خلق په عزتمند اوچتای، عزتمند ذلیل کی. اوس د قرآن زمو ستا سره وعده ده، زما په خیال مونږ او تاسو سره چې قرآن څومره وفا وکړه دومره به هیچا نه کړي. څومره استغنا چې زمونږ د قرآن نه ده، څو پورې چې زما معلومات دي نو تر اوسه پورې په امت مسلمه کې د قرآن کریم د علم د تعلیم د پاره د هغې خلکو انتخاب کیږي چې کم مخکې سکولونو یونیورسټو کې نشو چلیل. څه زمانه مخکې اوس خو الله ماحول جوړ کا، څه زمانه مخکې به د قرآن حافظم صرف هغه چې په سترګو بړون. مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ته یو کس راغی، وی دا ورواره دې څه کار کوي؟ وی دې دیوبند کې سبق وی. وی په دیوبند کې د غشته طالبان لږ دي، دا به دینی منصب سنبال کی، دی چرته په انګریزي اور واچوا، دا دنیا هم سنبالول غواړي. مولانا تانوي رحمت الله علیه ورته فرمایي که چرته ستا دا عقیدی چې په دغه دیوبند کې قرآن زده کول والا د ذلت په لار روان دي، نو بیا خو په هغې رحم پکار دی، غم ایستل غواړي. که دا ستا ایمانی چې دغه دیوبند کې ناس خلک د عزت په لار روان دي، نو بیا زما پرواره دی د عزت ولې نه سود. دیو جن یو بزرگ نه اوریدلی چې کله یو عالم خپل بچی عالم نه جوړي، یا خود د په ایمان کې خلل دی، یا عالم نه دی جاهل دی. اسی ورته خلق عالم وي. قرآن اعلان کوي يرفع الله الذين آمنوا منكم، د انسان په بل انسان چې مقام اوچتیږي د هغې دار و مدار په تجارت نه دی، په زراعت نه دی، په بنگلو نه دی، په باغونو نه دی، د ملک په مشرۍ نه دی. په الله قسم د هغې دار و مدار صرف په ایمان. د دې وجه نه د امریکې د صدر که د ایمان نه خالی د تخبې د یو خرګاډي والا ایمان والا مقابله کې هیڅ حیثیت نشته. لکه څنګه چې د دې خرګاډي والا دا چې په خرګاډي کې ناست دی د په مقابله کې د دغه خر څه حیثیت نشته، د هر شواله په نظر کې د دې خرګاډي والا په مقابله کې د دغه امریکې د صدر څه حیثیت نشته. لقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام. قرآن اعلان کی چې چال کم انسان لما دماغ ورکړو، سترګې مې ورکړې، عقل مې ورکړ، عرضې ته رسید ما ته رونه رسید، دا انسان زما په نظر کې د زناور نه بدتر، بلکې خرم د دې انسان نه خري. نو انسان چې په بل انسانو چتیږي د هغې دپاره اول سبب ایمان دی. بیا په مؤمنانو کې دننه والذین اوتوا العلم درجات،
بیا په ایمان والو کې چې د چا مقام اوچتیږي د هغې دارومدار صرف په علم. بیا هر پلار غواړي چې زما دی بچی ته د عزت زندگی ملو شي او د قرآن اعلان دی چې د قرآن په علم حقیقي عزت ملاوي او دی د قرآن نه محرومي. معلومه دا شو چې د سره علم نشته، اسې غلطۍ کې پروت. نو ما عرض کولو چې قرآن مونږ سره ډیره وفا وکړه. اوس هم قرآن د دې خبرې ضامن دی، د دې موجوده بحران، د دې موجوده ذلت چې کم قرآن د شیخانو په مقبره کې لاندې په خاورو کې د نکیر منکر مخې ته راتلی شي، کم قرآن د صراط د مشکلاتو نه تاویستی شي، کم قرآن د عرش د قیامت پر ورځ کې لا ذل الا ذل عرشک چې د الله د عرش نه علاوه به بل سوري ني، د الله د عرش د سوري د لاندې تاو درولی شي، کم قرآن ستا لاس کې عملنامه په خلاص کې خودی شي، کم قرآن تا په یو داسې جماعت کې شاملول شي، اعلان بکیږي وامتاز اليوم ایها المجرمون. دا فاسقان، دا د قرآن منکر، دا د قرآن دشمنان یو طرف ته، قرآن والا بل طرف ته. وسیق الذین اتقوا الی الجنة زمرا، یو داسې جماعت کې د شاملول شي چې د چا باره کې قرآن اعلان کوي د قیامت په میدان به آواز کیږي، د متقیانو جماعت جوړ کې بیا د متقیانو امامان به مخ کې رواني، جنت ته به دې ورسي. د جنت په مین دروازه کې 2 چینی دي، په یو به غسل کې، په هغې به دې بوډاوالی ختم شي، په بل د بل نه به اوس کې هغې سره به مرضونه ختم شي. په دروازه ننوځي، غلمان به د مخ کې ملاقات له راغلي، هغې به ستا د رسېدو نه مخکې خبر ورکي. بیا کله چې ته خپل محل ته ورسې، ان للمؤمن لخیمة فی الجنة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها فی السماء 60 میلا. د یوې ملغلرې نه یو محل چې د ټول پاکستان، د ټول هندوستان، د ټول دنیا بادشاہان خپل ټول سرمایه را جمع کی، زما په الله قسم دا هغه محل یو کونه نشي جوړول. بیا هغه محل ته ورننوځي، ان للمؤمن فيها اهلون، مخکې د الله ودونه کړي دي د داسې بیبیانو سره، حور مقصورات فی الخیام، چې هغې په هغه خیمو کې هغه محلاتو کې دنه محفوظ ناستې دي. لم یتمسن انس قبلهم ولا جان، ستانه مخکې هیڅ یو انسان پیری هغې سره لاس نه لګولې. ازواج مطهره، د هرې ګندګۍ نه پاک، د هغې په سپیمو کې چخې نه پیدا کېږي، د هغې په مرۍ کې لاړې نه راځي، د هغې په مرۍ کې خراش کې نه راځي، د هغې د خولې نه بدبو نه ځي، د هغې بول او غایت نشته، هغې بچي نه راوړي، په هغې حیض مرض نه راځي. انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابکارا. دلته د بیبي خپله ښځه د دنیا نه اډوکې اډوکې بوډۍ رسخت کړې وه، دا به هم د الله رب العزت دوباره ځوانه کي په یو داسې شکل کې. انشأناهن انشاء فجعلناهن ابکارا، داسې ناوېګانې چې همیشه به پیغلي، هغه به زړیږي نه. ابکارا عربا اترابا، داسې به ښکاري لکه ستا چې همزولي صرف تا سره به مینئ. قاصرات الطرف، دومره به پکې حیایي چې تا ته به نیغ کتی نشي. داسې باغات جنات عالیه لا تسمع فیها لاغیه فیها عین جاریه فیها سرر مرفوعه واکواب موضوعه ونمارق مصفوفه. داسې باغات چې د هغې اونې د سرو، د هغې خاخونه د سپینو زرو، بعضې اونې چې د هغې نوم طوبا دی، تخرج منها ثياب اهل الجنه، د هغې نه به جامې روزي لکه څنګه چې نن د اونې نه انار را شوکې، داسې به د هغې نه لباس را شوکې. لباسهم فیها حریر، دا د پلسټکو جامې بني، د خالص رحم و لباس وي. هغه لباس په ستا د خواهش مطابق، داسې لباس لا عین رأت چې د چا سترګو لیدلی نه وي، ولا اذن سمعت، د چا غوږونه اورېدلی نه وي، ولا خطر علی قلب بشر، د چا زړه کې د هغې خیال هم نه تیر شي. بعضې اونې باغونه داسې دي چې د هغې سر کې به زیورات جوړېږي، بعضې اونې داسې دي چې د هغې د ویښ نه به هلیکاپټرې روزي، هغه به د سرو زرو نه جوړي، هغه به د آسونو په شکل کې، د هغې به خپې مي، د هغې به وزرې مي. بیا تا ته اختیار دی
چې ته د هغې په ځمکه په خپې ځغلې که په هوای الوزې بیا داسې باغات ملکن کبیره یو کس به په خپل اس سور شي په هوا به الوزي د هغې ړومبي قدم به هغه ځای لګي کم ځای ته چې د انسان نظر رسی د انسان د نظر ډېر تیز رفتار دی د دې نظر نم زیات تیز رفتار اس 1000 سال به خپل اس اوزغلی د خپل باغ اخیری سر به معلوم نه کم قرآن چې دی انسان ته داسې عزت ورکولی شي چې هغه به آواز به کېږي اذا دخل اهل الجنة الجنة ينادي مناد ان لكم ان تحيوا فلا تموتوا ابدا د ملک په ذریعے سره به د الله د طرف نه یو اعلان جاری شي اے جنت والو نن نبات بتا سلم مرگ ناراض وان لكم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا اے جنت والو نن نبات بتا سو بوډاګان کیږي نه وَإِنَّ لَكُمْ مَنْ تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا ہمیشہ وہ صحت مند ہے پتا سو بیماری ناراضی وَإِنَّ لَكُمْ مَنْ تَنَمُوا فَلَا تَبَسُوا أَبَدًا ہمیشہ وہ خوشحالی چرت بد خفگان خبر نہیں یودا سے نعمت قرآن در کولشی یودا سے عزت قرآن در کولشی والملائکۃ يدخلون علیہم من کل باب په هر محل کې هر جنت کې با سلور دروازې په یو دروازه به د خپل دوستان راځي په بل دروازه به ملائک راځي والملائکۃ يدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم سلام علیکم هغه عزتمن مخلوق هغه ملائک بتا ته سلوټونه کوي نن صرف دې لپاره چې ما ته پولیس سلوټ وکړي ما ته فوج سلوټ وکړي کله به کوي چې کله زمین برشم څومره ځان ذلیل کړی کوڅه په کوڅه ګرځو خلکو نوټونه غواړم والملائکۃ يدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم یو دروازه به د دې دپاره چې په هغې به د خپل رب دیدار کې وجوه یومئذ ناظرة الى ربها ناظرة خپل رب ته به ګورې رب به در سره خبرې کوي چې ما څه درکړي دي خوشحاله پوره دي څه نیمګړتیا خو نشته تپوس به کوي هره جمعه به بازار لګي په هغې کې به د الله دیدار کېږي بیا به هغې کې تصویرونه لګېدلي هر کس به ځان له تصویر خوښوي شکل به خوښوي چې کم شکل کې ستا ځان خوښ دی هغسې شکل کې به کېږي نوې نوې انوارات به در باندې راځي دومره لوی عزت یو دروازه به دې دپاره وي چې په هغې به کله کله د جهنمیانو سیل کې د دې بدماشانو د هغې خلکو چې نن د قرآن سره بدماشي د محمد رسول الله سره دشمني د خپل رب سره بغاوت کی د دې بدماشانو حشر به ویني مارس کولو چې کم قرآن د مسلمان دا هغه دایمي عزت ذمہ دار دی هغه قرآن به اول دی مسلمان ته دنیا کی عزت ورکړي چې کم ایمان او کم قرآن نن ته په دې وسیع میدان کې مطمئن کړی نه نو په دې تسلی ساته چې دا ایمان دی د قبر په تیارو کې هم نشي خوشحاله اوس دا خو صرف په دې نه کېږي چې زه قرآن ډېر ښکلي ویم ډېرې قلقلې پکې وکم بیګا ما د دې د یو مجلس متعلق سوچ کولو یو درخواست دی قرآن لوستل به کله مستحبي کله به سنتي کله به فرضي لیکن قرآن اوریدل فرض دی اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا کله چې قرآن لستی شي د هر مسلمان نه مطالبه ده اوس به نه دکان کې نه به تله چلے نه به قلم چلے نه به سټیرنګ تاوے نه به خوب کې لم یخروا علیها صمم وعمیانا د قرآن د تلاوت په وخت کې به د خوب جټکیم ځان نه لرکې فاستمعوا وگ وگ دی انصتو انصات دیتا نوی چه خبر مکا ترک المشاغل طول مشغلی و پریدی راپا بسی قرآن تا بغوک کی دی کل چه پلو سپیکر قرآن بیانی گی خیار خبر را چه اوریدون کی معذور دی
هر چا سره دومره فرصت نشتا لہذا مونږ له احتیاط پکار دی ولې مونږ مسلمانان اسې بے څه ګناهګار دا خپل منزل ته مونږ دا نه رسي چې مونږ یې خپل تلاوت او مونږ د دې خپل خوشخطه سره ولیکو پکور کې زوړن کو قرآن به ان شاء الله مونږ تاسو خپل منزل ته رسي تر اعلی چې کله د قرآن مطالبه مونږ پوره ما چې کوم آیت لسته هغه په اول کې الله د خپل کتاب عظمت شان ذکر کړ الف لام میم الف لام میم سمانا ډېر بدبخت ده په قرآن خپل علم ګوري الف لام میم اعلان کوي چې زه دې کولو کړم ځان ته جاهل وایا چې زه جاهل یم کته نه مانی نو زه درته ثابتوم چې دې الف لام میم مطلب وایا دیو جن د قرآن کریم د سمجھ د قرآن د فهم د پار اول شرط دی چې خپل ځان به د قرآن مقابله کې جاهل غني بیا الف لام میم اعلان کوي دا تحدی را چیلنج ورګي خپل تمام هغه خلکو لا چاته چې د قرآن په صداقت کې شک دی چې آیا دا به د اسمان نه راغلی کنه په ځمکه بچا جوړ کړي الف لام میم کې اعلان دی چې دا هغه کتاب دې برن راغلی دی د دې د صداقت دلیل دی چې دې مقابله څوک نشي بیا وی ذالک الکتاب دا تاسو چې ملاس کې کی خود الکتاب ډیر لوی شان والا کتاب د دې کتاب شان وګورا چې کومې میاشتې سره تعلق راغی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هغه میاشتې ته عزت ملوش کوم شپې سره تعلق راغی ليلة القدر انا انزلناه في ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائکه یو عرض دی وجود روان دی هغه کې دونه برکات کی خودل هغه دونه د خیر ذریعہ کرا دا زما بچی چې دی په دماغو کې راشي دلته بسنګ برکت ناراض قرآن دومره عظیم الشان کتاب دی چې کوم شپې سره تعلق راغی هغه کې دونه برکات راوستل چې دا یوې شپې عبادت سره د 1000 شپو عبادت مقابله نشي قرآن کریم هغه عظیم الشان کتاب دی چې کوم کپڑے سره تعلق راغی دا کپڑے عزت منشوا کم الماری سره راغی دا الماری عزت منشوا کم لا سره تعلق راغی نو چې کوم جب کی په کوم غوګونو باندې په کوم دماغو کی کم لاسونه د قرآن په تقاضا استعمالیږي دې ته بسنګ عزت نه مله د دیو جنا فرمای ذالک الکتاب دا ډیر عظیم الشان کتاب لا ریب فی د دې په حقانیت لا ریب فی تنزیله من الله په دې خبره کې شک نشته چې دا کتاب بر نه راغله دا محمد ربی ځان نه دروغ نه جوړ کړي او بیا فرمایي کله دې قرآن نه پیدا حاصلول غواړي دې لپاره د امریکای د لندن د پی ایچ ډی د ډیګرو ضرورت نشته دې لپاره د صرف او نحو او د منطق ډیر باریکه معلومولو ضرورت نشته دې لپاره اهم ضرورت هدل للمتقین بس تم متقی جوړ شه قرآن بتا تخپل ځان خپل خي د دیو جنا زمونږ استادو د مسلمانانو دی وخت کې اهم ضرورت دی پوره دنیا کې مسلمان پریشان زما بیان صرف پدینی چې تاسو اوریدل مزه درکړه خوند درکړه زما سوچ دی چې موږ د دینه مخ کې یو عملی قدم اوچت پوره دنیا کې نن مسلمانان پریشان په نظر راځي زمونږ مشرانو مخ کې علماء تاسو مخ کې دا غي سبب بیان کړو چې دې سبب دی چې موږ سره قرآن نشته په مونږ کې قرآن نشته نه زمونږ په تجارت کې شته نه زنګ په تاڼو کې شته نه زنګ عدالتونو کې شته نه زمونږ په زمیدارو کې شته نه زمونږ په غریبانو کې شته نه په مالدارو کې شته هیڅ څوک دا نه ګڼي
چې زما په دې مشغله کې زما امام قرآن. بیا څومره چې د دې وجه نه بس الله پاک احسان وکړو، د علماء دیوبند د هغې جماعت نه یو فرد راوویست، مولانا محمد الیاس صاحب رحمه الله، په هغه باندې الله پاک دا راز کولو کو او دا د شیخ الهند فکر و، دا د رشید احمد گنگوی د زړه آواز و. شیخ الهند چې کله د جیل نه راغی د دارالعلوم دیوبند په سین کې ناستو، اول مجلس لگیدلے، وہ فرمائل میں نے جیل کے تنہائیوں میں بہت سوچا کہ یہ مسلمان اس موجودہ پستی اور ذلت سے کیسے نکلے گا. میرے اوپر صرف ایک بات کھول گئی، جب تک امت مسلمہ ایک جماعت نہیں بنی، یو جنڈی لاندی نہیں راغلے، یو خبر والنی، یو سوچ والنی، یو مقصد والنی، تراغ پوری دی ذلت نشی ہوتے. اور دویم دا چې سو پوری دا امت تعلق دا اللہ دا کتاب سره نہیں پیدا شي. اور بیو فرمائل آج کے بعد تو میرا یہ عزم، اس کا کوشش کروں گا کہ ہر مسجد میں قرآن کریم کے مدرسے کو کھول دوں. دا شیخ الہند فکر، دا رشید احمد گنگوی دا زلک کوڑن اور بے چینی دا مولی الیاس تا منتقل شو. دیو جنا مولی الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ و مجلس کے فرمائل اے بھائی یہ کام یہ میرے طرف منسوب نہ کرو، حقیقت میں اس کام کا موجد رشید احمد گنگوی ہے. بیا مولی الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ تا اللہ تعالی داغ پزڑکی دے علم آغا کرنٹ راغی. علم پزڑکی دو خبر پیدا کی، یو اضطراب، بے چینی، یو دارا چې ما اوریدل یره د نبی علیہ السلام خاکی جوړی شوی، زه یو لچکدار تقریر وکم ستاسو جذبات روچت کم، یو دارا چې حقیقت کې زه پاغي او دردېږم. د عالم د زړه درد انقلاب راولي، د عالم نقل او حرکت انقلاب راولي. هندو کتاب ولیکو رنگیلا رسول، عطا اللہ شاہ بخاری بے قرار شو، بے حال شو. مونگو قاری زین العابدین سے محنت کرے، مجمع جوڑا کرے، رسول انتظام کرے، لو سپیکرے لگولی، ذرا علم اطمینان سر پکورتے لگے ہم خبری کوم بے چین د دې انتظار نشته چې څوک به جلسه جوړه کړي. برو بوت په یو چوک کې بودرید او لګیا و په سرو غرمو، یو ځل لګیا تقریر کوي، یو زمیدار پټی ته روان. علم الدین د دره په خبره نه پوهېدو. یو کس نے تپوس کہ بھائی اس مولوی صاحب کو کیا ہو گیا ہے؟ اغوی دا یو ہندو دی او زنگ نبی علیہ السلام پشان کے گستاہی کرے. مولانا چاہتا ہے کہ کوئی اس سے یہ پوچھے کہ ہمارے ہوتے ہوئے تم نے یہ جرت کیسے کیا ہے؟ اللہ اکبر. وہ اچھا اس کا کیا، یہ کیا چاہتے آگے؟ یہ چاہتا ہے کہ ان کو قتل کر دے. کور تراغے واپس لور اوٹا ٹکے خود موروتے بچیے گیا پہ مورے دا گیا کسے ختم شو. معلومات کو داغ دفتر معلوم دا زیرے پٹیم کی ورغی زان سرے خط تیر چاڑو لیوا سنگ چراغ دفتر کی کینس ورتلو سرے پی شروع کلا چھ پزان خبرے دا کسے والا ختم کڑوا. پولیس رامن نکڑے، پولیس جرائی خپل ترتیبی اغورتے بھائی شور مکوے، میں نے اپنا کام کر دیا. اگر چاڑے والے بیا پریسینہ کے ورخہ خاکڑا، میں نے اپنا کام کر دیا، تم اپنا کام کرو. ات کڑے ہوتا چولے جیل تے بوت داغا مقدمی دا پارے. ات محمد علی جناح راوس آغا وقت کے وکیلو محمد علی جناح داغا مقدمہ لڑاول شروع. یورز علم الدین تو ہوئی علم الدین خپکے گا ماں کہ زہر سونا زور لگوم ستا خلاصول مشکل لی.
तमाना पांसी कीगी खो यो तरीकशते अगदा चे तखपल बयान बदल का सारा अदालत क्यों आया कि मैं क्या जानता हूं, मुझे हिंदू से क्या वास्ता, मुझे नबी